السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری تاج شینواري اپیشل چینل اور پیج کې درته هرکلی وایم. ملګرو ډېره ښایسته ویډیو مې درله راوړې ده. دا ویډیو مکمل وګورئ، مخکې ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ، مسلمانۍ په لحاظ یې شیر کړئ. ملګرو دا د فرانس صدر دی چې څومره تیز را روان دی او دې کس نه چې کوم دی معافي غواړي، او دا کس چې کوم دی که مسلمان نه وي الله تعالی دې د ایمان نصیب کړي، که مسلمان وي الله تعالی دې له جنتونه ورکړي. د مسلمانانو د موږ ټولو مسلمانانو د زړه کار یې کړی دی. ملګرو داسې وران پړخې ورکړی دی دې کس د فرانس صدر له چې ټوله دنیا کې شرمنده کړو. ملګرو د ده موږ ډېر هزارونه زموږ اخیستي دي. ملګرو زموږ د قرآن کریم بېعزتي هم کړې ده. زموږ پیغمبر علیه صلات وسلام صلی الله علیه و آله وسلم کې ګستاخیانې ډېرې کړي دي. هغه چې کوم دی هغه پسې فلمونه ډېر فلمونه هم جوړ کړي دي. ملګرو ډېر مې زړه یخ شو. ملګرو دا ویډیو تاسو وګورئ، دا فرانس صدر وګورئ، دا چې دا فرشتو څومره تیز را روان کړی دی چې دا د شرم ځای را لنډ شوی دی. ملګرو دا وګورئ څومره تیز را روان دی او دې کس نه چې کوم دی معافي غواړي، الله تعالی دې له جنتونه ورکړي. که مسلمان وي که مسلمان نه وي الله تعالی دې، که غیر مسلم وي الله تعالی دې ده ته ایمان نصیب کړي. ملګرو دا ټول مسلمانانو د زړه کار یې کړی دی. ملګرو دا ویډیو کې وګورئ تاسو چې دی را روان دی. د موږ پیغمبر ډېرې ګستاخیانې کړي. ملګرو ډېرې موږ دردولي ټول عمر چې کوم دی د ده چې کوم دی په هر ښار کې په هر ځای کې چې کوم دی زموږ د پیغمبر علیه صلات وسلام ډېرې ګستاخیانې کړي دي. ملګرو دا ویډیو کې وګورئ چې دی څومره تیز را روان دی. دا ملایکو په ده کې پرې دغه راچولي دي، زنځیرونه پکې راچولي دي، بس ورته ویلي دي چې سکه شه د شرم ځای خو دی را لنډ دی. بس چې دلته راغلی دی د دومره بېعزتي وشوه په ټوله دنیا کې، په سوشل میډیا، فیسبوک، په عام کیمرو، په هر ځای کې چې کوم دی د ده د پړخ اواز چې کوم دی دا په ټوله دنیا کې خور شو. ملګرو دا الله تعالی دې شرموي، هغه نه شپه وي نه ورځ وي نه ټیم، د هغې ټیم نه وي معلوم چې کله ستا د شرمېدو ټیم راشي. ملګرو الله تعالی دې په هر قسم ټیم باندې، په هر ځای کې، په هر موقع باندې تا شرمولی شي. خو دا خو زموږ د پیغمبر علیه صلات وسلام زموږ مسلمانانو لپاره دا دعاګانې کړي دي چې الله تعالی زما مسلمان چې کوم دی په دې دنیا باندې مه شرموي. ملګرو دا وګوره، دا کافر، دا منافق، دا خنزیر، دا بېغیرته انسان، بېغیرته انسان به ورته نه وایي ځکه چې غیر مسلمه دی. دا بېغیرته چې کوم دی دا زموږ پیغمبر علیه صلات وسلام ډېرې ګستاخیانې کړي دي، ډېرې موږ دردولي، ډېرې موږ زیرولي. ملګرو دا ویډیو مکمل وګورئ. ملګرو د ویډیو کتو ډېره مننه. تاج شینواري اپیشل چینل او پیج هم لایک کړئ. نور ملګرو سره مخکې دا ویډیو ضرور شیر کړئ. والسلام.